افغانانو د کرونا ناروغانو لپاره یو مفیده آله جوړه کړې. دا چې دا آله څنګه او چا جوړه کړې په دې ویډیو کې به تاسو ته روښانه کړو. هله دا ویډیو تر پای را سره وګورئ او که زموږ چینل ته نوي راغلي یاست او زموږ چینل مو سبسکرایب کړی نه وي او غواړئ دغسې جالب معلومات روزانه وګورئ نو زموږ چینل در سره هرومرو سبسکرایب کړئ. په هرات کې مسلکي ځوانانو د ساه اخیستلو مصنوعي آله وینټیلیټر جوړ کړی او بریالۍ ازموینه یې هم ورکړې ده. دوی وایي چې موږ کولی شو د ورځې تر 10 ماشینونه جوړ کړو او که دولت را سره همکاري وکړي نو د دې نه هم ډېر جوړولی شو. اوس مهال یادو ماشینونو ته نړۍ بالخصوص افغانستان سخت اړتیا لري ځکه چې د نړۍ هر هیواد په کرونا اخته مریضان لري او د وسایلو کمبودت ورسره حس کیږي. د یادونې وړ ده چې د هرات والي دغه مسلکي ځوانانو ستاینه کړې او دوی ته د پوره همکارۍ ډاډ ورکړی دی.